تصور وکړه ته د سمندر په ژوره برخه کې له ټولو سترګو پټ یې، نه شپه نه ورځ نه اسمان نه وچه وینې، یوازې ته او بې پای لوی سمندر. هر حرکت دی پټ دی، هره پریکړه دی خطرناکه او هره ثانیه دی له زرو رازونو ډکه ده. ته یو انسان یې، خو ستا شاوخوا یو ماشین دی چې د اټومي ځواک په زور د نړۍ تقدیر بدلولی سي. دې ماشین ته اټومي اوبتل ویل کیږي، یوه داسې وسیله چې کولی سي د سمندر له سلګونو متره لاندې برخې څخه د یوه کلیک په واسطه باندې یو ښار خراب کړي. خو همداراز دغه اوبتل کولی سي د جګړې مخه ونیسي. خو دا یوازې یو جنګي ماشین نه دی، دا د بشر د پوهې، طاقت او طبع ژوره ننداره ده. دا ښیي چې انسان څومره ځواکمن سوی او خطرناک سوی دی. په دې ویډیو کې به تاسې د اټومي اوبتل اړوند معلومات ترلاسه کړئ چې اټومي اوبتل څه شی دی، څنګه کار کوي او ولې نړۍ دومره بیره ورڅخه لري. که غواړئ د دې پټ، ویرونکې او ځواکمنې کښتۍ په هکله معلومات ترلاسه کړئ نو دا ویډیو تر پایه وګوره. اټومي اوبتل څه شی دی؟ اټومي اوبتل یا نیوکلیر سبمرین یوه داسې جنګي کښتۍ ده چې د اټومي انرژۍ په زور د سمندرونو ژورو ته سفر کوي. دا اوبتل د یو کوچني اټومي ریکټر لخوا تغذیه کیږي چې دا ریکټر یې ځواک، سرعت او مقاومت څو چنده قوي کوي. اټومي اوبتل کولی سي له 6 میاشتو څخه تر 1 کال پورې د اوبو لاندې پټ پاتې سي، بې له دې چې یو ځل هم د سمندر سطحې ته راسي. اټومي اوبتل څنګه کار کوي؟ په اټومي اوبتل کې یو کوچنی اټومي ریکټر داسې کار کوي لکه د انسان په وجود کې زړه. دا ریکټر د یورانیم په واسطه تودوخه تولیدوي او دا تودوخه بخار جوړوي. بخار توربینونه چلوي او دا توربینونه برېښنا، اکسیجن او حتی حرکت تولیدوي. که دا ساده درته ښکاري نو داسې فکر وکړه دا کوچنی ریکټر دومره ځواک لري چې کولی سي د یو کوچني ښار اړتیاوې پوره کړي. خو دلته دا ریکټر یوازې د یوې کښتۍ لپاره کار کوي. اټومي اوبتل، جګړه، ځواک او سیاست. اټومي اوبتل یوازې د حرکت او په سمندر کې د سفر لپاره نه دی، بلکې د اټومي وسلو وړونکی یو سیستم دی. داسې توغندۍ پکښې ځای پر ځای سوي چې د نړۍ هر ښار ته په ثانیو کې رسېدلی سي. دا د نړیوالو ستراتیژۍ یوه برخه ده، یو پټ ځواک چې د هر وخت لپاره چمتو وي. د سړې جګړې په وخت کې هم دا اوبتلان په سمندرونو کې د ځواکمنو هیوادونو لخوا ځای پر ځای سوي او if you strike first we will strike back تکتیک له مخې کارېدل چې موخه یې دا وه ترڅو د حملو مخنیوی وکړي او مقابله یې وکړي. په دې وروستیو کې چې د امریکا او روسیې ترمنځ سیاسي کشمکشونه زیات سوي دي نو د امریکا ولسمشر امر کړی چې په سمندر کې د روسیې اوبو ته نږدې 2 اټومي اوبتلونه ځای پر ځای کړي. اټومي اوبتلونه یا ځواکمنې کښتۍ که څه هم د بشر دپاره یوه لاسته راوړنه ده، خو دا یو دروند مسؤلیت هم دی. که یوه کوچنۍ تخنیکي خطا یا بشري غلطي پیښه سي، دا کولی سي نه یوازې یوه کښتۍ بلکې یو ملت یا ښارونه هم له منځه یوسي. همدا دلیل دی چې اوبتلان باید د عقل، اصولو او انسانیت په رڼا کې وساتل سي. موږ ښایي اټومي اوبتل ونه لرو، خو موږ د دې کورې د انسانانو په توګه کولی سو پوهه ولرو. موږ کولی سو تصمیم ونیسو چې دا ځواکونه د وژنې نه بلکې د سولې لپاره وکارول سي. عوام میډیا، زده کړه، پوهاوي، ځواک. د نورو دې ډول معلوماتي ویډیوګانو لپاره چینل سبسکرایب کړئ.